گرانتوریا لیتر گید داتری حکیار گرانتوریا لیتر شاگرد داتری حکیار حفظ الواری مرتبی دی آخرت کی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه وأتباعه الحماة للدين القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد فأقيموا الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسير رواه النسائي. د حنفي مذهب د ګروپ مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څرنګه چې لمونځ یو ډیر مهم عبادت دی نو راتلونکي بیانونه او میسجونه به انشاءالله د لمانځه در سره شریکیږي. په هغو بیانو کې به د لمانځه د فرضي لمانځه احکام او دا رقم د سفر د لمانځه احکام اور د جنازې او غیر المنځو بیانونه به انشاءالله ستاسو سره شریکیږي. ځکه الله سبحانه وتعالی په دې آیات مبارک فرمایي فأقیموا الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. الله سبحانه وتعالی فرمایي وای قایموي تاسي یعنی سم ادا کوي سره له ټولو حقوقو المنځ یعنی لمنځونه سم ادا کوي. بېشکه چې لمونځ دی پر مؤمنانو فرض کړل سوی په خپلو معلومو اوقاتو کښې. د لمانځه بیانونه په قرآن عظیم شان کې الله سبحانه وتعالی او د دې فضیلت زیات بیان کړی دی. د هغه رقم په احادیثو مبارکانو کې د الله سبحانه وتعالی رسول ډېر بیانونه کړي دي او ډېر فضیلت بیان کړی دی. ځکه په دا حدیث کې چې موږ تاسو ته ولوستی چې هغه حدیث د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی. فرمایي وای ما د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې اول حساب د بنده سره د لمانځه به کیږي. که یې پوره او ښه کړی و بس کامیابه سو او خلاص د عذاب څخه، او که یې چیرې ناقص او فاسد کړی و نو بیا تاواني او زیانمن سو دا کس. نو ځکه چې دا دونه مهم عبادت دی د الله جل جلاله رسول فرمایي وای د انسان سره اول حساب د لمانځه کیږي نو باید موږ تاسو لمونځ په کامله توګه زده کړو او بیا یې داسې په مینه سره ادا او وکړو. ځکه ډېر انسانان د لمانځه سره په ډېر غټ غفلت کې ولیدلي دي. یعنې اول خو یې کوي نه که چیرې بیا وکړي بیا یې نه رکوع وي او نه سجده او نه قیامه. نو ځکه چې لمونځ دونه مهم عبادت دی ای مؤمنه ستا سره د لمانځه حساب اول تواره کیږي باید ډیره په مینه سره وکړي. ځکه په یو آیات مبارک کې راځي الله سبحانه وتعالی فرمایي وای که یو چا لمونځ وکړي په کامله او ښه توګه سره هغه لمونځ به دی د بېحیایي او په حاشا څخه راوګرځوي، یعنې ګناهو ته به ایله نه کړي. نو چې لمونځ وي نو چې دونه مهم عبادت دی باید ډېرې په مینه سره زده کړو. خیر خو الله چې موږ تاسو ته توفیق د زده کړې را نصیب کړي او بیا د ښه کامل لمونځ د هغه لمونځ چې د الله سبحانه وتعالی په دربار کې قبول مقبول وي. اوس راځو د سوالو و درس ته. اول سوال دا دی د لمانځه دپاره نیت کول په ژبه سره وای ضروري دي که یا په زړه سره؟
جواب دا دی اصل خبره دا ده چې د لمانځه دپاره نیت کول خو فرض دی، کوم چې د زړه کار دی. نو چې فرض دی دا نیت د زړه کار دی، په زړه سره باید څوک نیت وکړي. البته خو متأخرینو فقهاو په ژبه سره هم نیت کول ښه بللی دی، یعنی مستحب یې بوللی دی، د دې دپاره چې د سړي د زړه او د دماغ د دواړو حاضري وسي. ځکه نن سبا د خلکو پریشانی او کاروبارونه زیات شي، نو باید دا د ژبې نیت هم ورسره ملګری کړي. او که چیرې یو څوک یوازې په ژبه سره نیت وکړي او په زړه کښې یې نیت نه وي کړی، نو د ژبې نیت یې هم لغوه او بې فایدې دی، یعنې لمونځ یې نه صحیح کېږي. نو د دې څه معلومه سوله چې ژبې ته دونه اعتبار په لمانځه کې نسته، و نیت ته لکه د زړه ته چې اعتبار ورکول سوی. ځکه مؤمن باید اولین د خپل زړه ډېر ورته متوجه کړي. هغه نیت چې دی په غوله وایي دا چې دی په زړه کې راوګرځوي. که چیرې بیا د یو چا په زړه کې نیت وکړي د لمانځه او ژبه یې غافله وه، یعنې په ژبه یې ونه ویل، دا لمونځ د وکړي بلکل صحیح او درست دی. او که په زړه غافله و، په زړه یې نه وکړي نیت، زړه مینه سوچ بل ځای و، د زړه خالي په ژبه دا تکرار وکړي، د ده دا لمونځ نه صحیح کېږي. نو د دې څه معلومه سوله چې نیت د زړه کار دی. په خوله کې څوک سره ملګری کړي خو ښه دی، که نه کړي ملګري پروا نه لري، لمونځ ته کم نقصان نه رسېږي. نو باید سړی د زړه غافله نه کړي په نیت کې، نیت چې دی فرض دی. اوس راځو و دوهم سوال ته. دوهم سوال دا دی د ماپښین په لمانځه کښې مقتدي په امام پسې نیت وتړي، لیکن سهوا او په غلطۍ سره یې د ماپښین پر ځای د مازدګر یاد کړي، یعنې مازدګر ځینځي وویل سو. اوس دا د ده لمونځ چې ده خلاص کړي، سهوا یې د مازدګر لمونځ یاد کړي او دی د ماپښین لمونځ، او په زړه کې یې ماپښین و، په خوله یې خالي مازدګر یاد کړي، دغه لمونځ اوس صحیح دی که یا؟ په اسلام داستان په مگر اندغه قریح کیارا د داستان. جواب دا دی نیت په حقیقت او اصل کښې د انسان د زړه فعل دی. موږ درته وویل که چیرې دغه کس په زړه کښې اراده د ماپښین د لمانځه درلوده، یعنې د لمانځه اراده یې د ماپښین وه چې زه د ماپښین لمونځ کوم، مګر په غلطي سره یا په سهون سره د لسان یعنې د ژبې سره د خولې دا الفاظ راووته چې زه د مازدګر لمونځ کوم، زړه یې و دماغ یې هغه و، د ماپښین و خالي په ژبه دا وویل، نو لمونځ یې صحیح او درست دی. راګرځول دوهم ځلې نه غواړي. او که چیرې بیا په زړه کې هم د مازدګر فکر و، په خوله یې هم د مازدګر وویل، دا لمونځ راګرځول غواړي. ځکه امام د ماپښین لمونځ کوي، د ده نیت د مازدګر را وتړي په زړه کې. که په زړه کې د مازدګر نیت نه و تړلی، یوازې په ژبه دا الفاظ په غلطي سره راووته، په زړه کې دا نیت د ماپښین و، بلکل د دې سړي لمونځ درست او صحیح دی. نو د دې ځایه څخه بیا معلومه سوله چې نیت د زړه کار دی، نیت ډېر مهم دی د زړه، یعنې د ماپښین وی د ژبې و نیت ته دونه اعتبار نسته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. در رب تقدیر څوک بدلولی نسی، دل زار یو خلاصېدلی نسی، دل زار یو خلاصېدلی نسی. در رب تقدیر څوک بدلولی نسی،